په دې آیات کې د رسول درې صفاتونه ذکر دي. زه تاسو ته د خپل رب پیغامونه درسوم او زه تاسو ته پوره خیرخواه یم او زه د تاسو ته پوره امانتدار یم. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آیا توسه په دې تعجب کوي چې توسه ته د خپل رب له طرفه نصيحت روغای په داسې سړی باندې چې دا هم د توسه څخه دی د دې د پورا چې توسه وویروي او توسه هغه وخت رو یاد کوي کله چې توسه د نوح علی السلام نه پس خلیفګان جوړ کړی او توسه ته په تخلیق پیدایش کې زیات پرخوله درکا یعنی نعمتونه درکل نو توسه د الله تعالی نعمتونه یادوي د دې د پورا چې توسه کامیاب شي. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. غزالم قوم ویلې آیات د دې د پورا مشتر غلای چې میش دی او الله تعالی عبادت وکړو او هغه معبودان پرېږد چې زمیش پلرینه عبادت کوو نو هغه عذاب رو ولا چې ته میش په هغه سره ویروي کچېره ته لرشتنه څخه یې. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. غوویل یقینا په توسه باندې د خپل رب له طرف عذاب او غضب ثابت شو. آیا توسه زمو سره په هغه نمینه کې جګړه کوي چې هغه توسه په خپل او د توسه پلارینه ایشو دلی دي. الله تعالی د هغه په باره کې هیڅ دلیل نه دی نازل کړای نو توسه انتظار کوي بشک از توسه سره لا انتظار کوین کې ځنیم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نو میش هغه هود علی السلام ته او هغه کسونه ته چې له د سره ایمان وروړو په خپل رحمت سره نجات ورکړ او د هغه کسونه جرړه بیخ مغوت کو چا چې زمیج آیاتنا درویغ ګڼلې وي او هغه د سره مؤمنون نوي. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. سمودیون ته مو د هغه ورور صالح علی السلام لجلو هغه وویل ای زمو قومه توسه دی الله تعالی عبادت کوي توسه دی پورا د هغه نه سوا بل هیڅ حق معبود نشتا یقینا توسه ته د خپل رب له طرفه ښکارا معجزه راغلی دو دا د الله تعالی شادو توسه دی پورا چې نقشه دو نو توسه دا پرېږدي چې د الله تعالی پمځکه کې خورو کوي او دې یشي ته تکلیف مرسوي کني نو توسه به ډېر دردوین کوي عذاب ونسی.